پنځه لږ دي که اته؟ د دوه، درې او څلور په منځ کې کوم عدد دی؟ تر دوه مخکې او وروسته کوم عددونه راځي؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د اووم لوست تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو د مخکې، وروسته، منځ کې زیات او لږو عددونو پیژندل دي. دا تمرین به زموږ سره د کتاب د 12مې او 14مې صفحې په زده کړه کې پوره همکاري وکړي. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ به له عددونو سره یو ځای دا مهمې خبرې زده کړو: مخکې، وروسته، منځ کې زیات او لږ. راځئ چې د عددونو له لارې تمرینونه وکړو. لومړی مخکې او وروسته. زما سره د اته عدد دی. څوک راته وایي چې تر اته عدد مخکې کوم عدد دی؟ ډېر ښه، تر اته عدد مخکې اووه عدد راځي. ګرانو زده کوونکو، تر اته عدد وروسته کوم عدد دی؟ جواب 9. تر اته عدد وروسته د 9 عدد راځي. تمریني مثالونه: تر 12 مخکې عدد څه شی دی؟ جواب: تر 12 مخکې عدد 11 دی. تر 20 وروسته عدد څه شی دی؟ جواب: 21. تر 15 مخکې او وروسته عددونه کوم دي؟ جواب: تر 15 مخکې عدد 4 او تر 15 وروسته عدد 14 دی. دوهمه برخه: په منځ کې. زه 3 عددونه لرم: 4، 5 او 6. کوم عدد یې په منځ کې دی؟ جواب: 5. تمریني مثالونه: د 9، 10 او 11 په عددونو کې منځنی عدد کوم یو دی؟ جواب: 10. د 40، 48 او 49 عددونو په منځ کې عدد کوم یو دی؟ جواب: 48. درېیمه برخه: زیات او لږ. دلته 2 ماشومان ولاړ دي: مسعود او حکمت الله. له مسعود سره 15 سیبونه دي او له حکمت الله سره 9 دانې سیبونه دي. تاسو ووایاست څوک زیات لري او څوک لږ لري؟ جواب: مسعود ډېر سیبونه لري او حکمت الله لږ سیبونه لري. عددي تمریني مثالونه: د 22 او 45 عددونو په منځ کې کوم عدد زیات دی؟ جواب: 45 زیات دی. د 70 او 61 عددونو په منځ کې کوم عدد لږ دی؟ جواب: 61 لږ دی. د 19، 25 او 22 په عددونو کې لږ او زیات عددونه معلوم کړئ. جواب: زیات عدد 25 او لږ عدد 19 دی. کورنۍ دنده: د 41 مخکې عدد ولیکئ. د 28 وروسته عدد ولیکئ. د 14، 14 او 15 په منځ کې عدد ولیکئ. له 90 او 98 څخه زیات عدد ولیکئ. له 29، 40 او 90 څخه لږ عدد ولیکئ. فای. ګرانو زده کوونکو، دا و د اووم درس تمرین. په راتلونکي ویډیو کې به د اتم درس تمرین ولرو. په مخه مو ښه.